نن د افغانستان د ازادي ورځ ده. نو ازادي مو مبارک شه او خپلواکي مو مبارک شه. د ازادي موضوع پر رابطه باندې زه تاسو ته یو څه لنډ مهم معلومات درکول غواړم. اول د تاریخ په اړه باندې زه تاسو سره یو خبر کولم، بیا تاسو ته دا مهم درسونه چې باید موږ او تاسو یې زده کړو درته وضاحت کول غواړم. په یاد ولرئ چې تاریخ دا د یو هدف لپاره لوستل کیږي او مطالعه کیږي، او هغه هدف دا ده چې باید موږ له دې نه عبرت واخلو، له دې تاریخ نه درس واخلو او عبرت واخلو، تر څو هغه ناخوالی او هغه بد حالت چې موږ تجربه کړی تر څو هغه بیا په موږ باندې تکرار نشي، بیا را نشي او بیا حالت مو خراب نشي. که چیرته د تاریخ دغه عبرت موږ او تاسو له تاریخ نه وانخلو، نو بیا د دې تاریخ هیڅ فایده نشته، هسې فضولې وایو، وخت پکې ضایع کوو، هیڅ معنا نه لري. زموږ تاریخ په هغه وخت کې معنا لري او ګټور تمامیږي چې موږ ترې درس واخلو، عبرت ترې واخلو، او هغه بدې تجربې یا غلط یا ناسم تصمیمونه چې موږ په پخوا وخت کې نیولي هغه بیا ونه نیسو، هغه بیا ونه کړو. دا ډیره مهمه ده. نو راځو دې خبرې ته چې په 1298 کال کې هجري شمسي کال کې په 28 د اسد باندې الحمدلله افغانستان د لومړي ځل لپاره یو مستقل، آزاد او خپلواک هیواد معرفي شو او خلکو ومنه. دا وروسته له سخت جنگ نه له انګریزانو سره افغانانو له سخت جنگ نه او له سخت درګیریانو څخه وروسته انګریزان بالاخره په دې مجبوره کړل چې دوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې وپیژني او آزاد ورته قایل شي او لاسلیک وشو. الحمدلله ډیرو خلکو غوښتل په هغه وخت کې چې افغانستان د خپل تسلط لاندې راولي، صحیح شوه، او تر څو د هغوی سیاستونه، د هغوی پالیسیانې، د هغوی کارونه، د هغوی چې کوم څه شی غواړي هغه په افغانستان کې مخکې لاړ شي. خو الحمدلله په هغه وخت کې خلکو مبارزه وکړه، مقاومت یې وکړ او بالاخره الحمدلله افغانستان آزاد شو. او په نتیجه کې خلک مجبوره شو دې ته، بهرني خلک مجبوره شو دې ته چې افغانستان ومني او مستقل هیواد یې وپیژني. مرحوم غازی امان الله خان صاحب الله دې ورباندې رحم وکړي، د ده د کوششونو او د ده د مبارزې او د ده د جرأت او د ده د فداکاري دا نتیجه وه. ځکه خو ورته غازي ویل کیږي که نه، صحیح شوه، یعنی په دې جنګ کې دی الحمدلله ګټونکی و، او دا کوم جرأت، دا کوم غیرت، دا کوم شهامت چې ده کړی و هغه الحمدلله نتیجه راوړه او افغانستان آزاد شو. له ده نه مخکې افغانستان د نورو خلکو د واک لاندې و، د نورو خلکو له واک لاندې و او مستقل هیواد چا نه پېژانده. خو دا چې ده لویه قرباني ورکړله، الله دې په ده باندې ورحمیږي، د ده د قربانۍ د وجې نه او د ټول ولس د قربانۍ له وجې نه، د کوشش له وجې نه، صحیح شوه، د مقاومت له وجې نه الحمدلله د دوی دا کوشش نتیجه راوړه او افغانستان آزاد هیواد، خپلواک هیواد وپیژندل شو. راځئ چې موږ تاسو یو څو مهم عبرتونه او درسونه له دې تاریخ څخه واخلو، ځکه تاریخ زموږ او ستاسو لپاره یو بهترینه مدرسه ده، یو بهترین پوهنتون ده چې د دې نه موږ زده کړه کوو. لکه څنګه مې چې مخکې وویلې ډېر خلک دا تاریخ بیانوي خو دا شیان نه وایي. اصلي مهم زما په نظر باندې دغه شیان دي چې دا باید موږ تاسو ووایو، یو بل ته وریاد کو، او په دې باندې حتی ماشومان باید موږ تاسو پوه کړو. دا ډېرې مهمې خبرې دي. اولنۍ خبره دا ده چې اتحاد دا قوت دی او تفریقه او اختلاف دا کمزوري ده، دا شکست ده او دا زموږ ستاسو تخریب ده. کوشش وکړئ چې ای افغانانو چې متحد اوسئ، متفق اوسئ، لکه څنګه چې غازی امان الله خان صاحب ده د خپل ولس سره یو ځای که، د خپل ولس متفق که، متحد که، تر څو افغانستان خپلواک هیواد وپیژندل شي، خپلواکي ترلاسه کړي. دغه رقم نن هم بیا اتحاد او اتفاق ته ضرورت ده. سړی ډېر زیات خفه شي چې کله په افغانستان کې وویني که نه یو خوا کشکاږي، یو څه وایي، بل څه وایي، یو د یو په خلاف ولاړ ده، بل د بل په خلاف ولاړ ده.
بالاخره متضرره کیږي څوک؟ خارجیان متضرره کیږي؟ نه، موږ متضرره کیږو. یو په شرق کې ده، بل په غرب کې ده، بل په شمال کې ده، بل په جنوب کې ده. هر یو کوشش کوي چې یو بل راوغورځوي، یو بل راوپرځوي، د یو بل په خلاف باندې ودرېږي. دا ډېر د افسوس ځای ده. تر څو چې موږ او تاسو متفق شوي نه یو، متحد شوي نه یو، موږ او تاسو هغه خپلو اهدافو ته نشو رسېدلی او موږ او تاسو پیاوړي کېدی نشو، قوي کېدلی نشو. دا ډېره مهمه ده چې موږ په حیث د مسلمان، ځکه اسلام موږ او تاسو ته دا وایي چې تاسو باید متفق شئ. زموږ او تاسو دین موږ او تاسو وحدت او اتفاق ته رابلي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل جلاله فرمایي ټول په همده دین راغونډ شئ، سره ورونه شئ او یو بل سره اختلاف او تفریقه مه کوئ، ځکه په دې سره انسان کمزوری کیږي، خرابیږي. دا یو لوی درس دی چې موږ او تاسو یې له خپل تاریخ څخه اخلو. ازادي دا ساتل غواړي، صرف ازادي لاسته راوړل نه غواړي، بلکې ساتل هم غواړي. دا هم ډیره مهمه خبره ده. یو لوی درس ده چې موږ او تاسو یې له تاریخ څخه اخلو. متاسفانه موږ او تاسو ډیر کرته په دې برخه کې پاتې راغلي یو. ازادي خو مو لاسته راوړې ده، خو د ساتلو لپاره موږ او تاسو دومره پیاوړي نه یو چې هغه په ښه توګه باندې بیا وساتو. ازادي څنګه ساتل کیږي؟ د علم له برکته، د وحدت له برکته، د پوهې له برکته، د عامه پوهاوي رامنځته کولو له برکته او د ټکنالوژي باندې ټکنالوژي کې د پرمختګ له برکته موږ تاسو کولی شو دغه ازادي وساتو. دا ازادي باید حتی موږ ماشومانو ته ووایو چې ازادي څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې. انسان په ژوند کې ازادي زښته ډېره مهمه ده. که چیرته دی غلام واوسیږي نو دا د تل لپاره ذلیله ده. که چیرته یو څوک ازادي لاسته راوړي او بیا ونشي ساتلی که نه، نو دی په هیڅ وخت کې هم بیا هم نه قوي کېدلی شي، نه نیکمرغه کېدلی شي او نه پرمختګ کولی شي. لکه څنګه چې ازادي لاسته راوړل دا مهم دي، دغسې د ازادي ساتل بیا هم مهم دي چې باید موږ او تاسو یې وساتو او کوشش وکړو داسې یو بهترین تصمیمونه ونیسو تر څو دغه ازادي الله دې نه کړي له موږ نه په آینده کې بیا وانخیستل شي. په یاد ولرئ ای افغانانو، په یاد ولرئ چې بهرنی ملاتړ دا موقتي ده او دا د تل لپاره د نورو خلکو په فایدو باندې سرخیږي. یعنی نور خلک چې څه غواړي اقا رقم به تا سره ملاتړ هم کوي. د تل لپاره چې تاسو بهرنی ملاتړ را جذبوئ او په بهرني ملاتړ باندې، په بهرنیو کومکونو او مرستو باندې بیا په افغانستان کې کار کوئ، نو دا ستاسې کار به د تل لپاره د نورو خلکو په ګټه باندې تمامیږي. هیڅ وخت کې هم تاسو سره په اخلاص سره څوک ملاتړ او کومک نه کوي. ګوره په یاد ولرئ دا یوه ترخه تجربه ده چې موږ تاسو یې له خپل تاریخ نه اخلو. غازي امان الله خان ولې مجبوره شو چې بالاخره لاړ شي خپل وطن پرېږدي؟ ولې مجبوره شو؟ د دې په خاطر باندې چې موږ د نورو خلکو ملاتړ، د نورو خلکو د کومک او د مرستې او د هڅونې په خاطر باندې موږ تاسو په خپله باندې دغه افغانان او د همدغې خاورې خلک د ده په خلاف باندې راپورته شوي وو. نو هیڅکله هم بهرني او خارجي کومکونو او مرستو ته مه خوشحاله کیږئ او مه هم هغه قبلوئ په اسانه باندې او مه هم د هغه مرستې او کومک په خاطر باندې خپلو افغانانو سره مه جنګیږئ. صحیح شوه؟ بهرنی ملاتړ دا که تا سره څوک کومک کوي، مرسته کوي، د خپلو اهدافو په خاطر باندې کوي. ستا غم چا سره نشته. ګوره د خپلو اهدافو په خاطر باندې تا سره مرسته کوي، د دې لپاره چې ګډوډي وي، د دې لپاره چې بېنظمي وي، د دې لپاره چې جنګ او لانجې او جنجالونه وي. ډیره مهمه ده چې موږ تاسو د دې خپل تاریخ نه دا خبره زده کړو چې باید قوي سیاست ولرو. که موږ تاسو قوي سیاست درلودلی نو موږ تاسو به هیڅ وخت کې هم دا شکستونه او دا بدبختیو سره نه وای مخامخ شوي. زموږ په هیواد کې به نه جنګونه و نه به لانجې وي او نه به په دغه رقم بد حالت کې موږ تاسو قرار درلوده. خو دا چې متاسفانه موږ تاسو قوي بهرنی سیاست نه لرو، له خلکو سره په اسانۍ سره جوړ نشو راتللی. موږ تاسو دا چې نه یو توانېدلي تر څو دنیا ته قناعت ورکړو چې افغانان په آرامه سره پرېږدئ، افغانان نه جنګېږي له تاسې سره، افغانان ستاسې لپاره خطر نه دي، افغانان جنجال نه غواړي
افغانان غواړي چې یو ښه اسلامي هیواد خپل ځان لپاره جوړ کړي چې په هغه کې هر رقم ته پرمختګ وي، خوشحالي وي او آرامي وي او امن وي. که چېرته موږ تاسو قوي بهرنی سیاست ولرو او په زوره خلک په ځان باندې د خپل ځان په خلاف باندې راونه هڅوو، راونه پارو که نه، نو تاسو باور وکړئ چې دغه ازادي به د تل لپاره ازادي وي او موږ تاسو به سره متفق یو، متحد یو او د دنیا له خطراتو څخه به بچ یو. خو که چېرته زموږ او ستاسو سیاست کمزوری وي، موږ او تاسو په سیاست پوه نه شو، موږ او تاسو داسې سیاست زده نه کړو چې تر څو له دنیا سره په بهترین اړیکې پیدا کړو، نو په یاد ولرئ چې دغه ضعیفه سیاست بیا د دې له عمل کیدی شي الله دې نه کړي چې دغه ازادي له موږ او تاسو نه واخیستل شي او له جنجالونو سره مخامخ شو. اقتصادي ازادي لکه څنګه چې د هیواد دغه ځمکنۍ ازادي دا مهمه ده، دقسې د اقتصاد ازادي هم ډیره زیاته مهمه ده. په موږ تاسو باندې فرض دی چې د اقتصاد لپاره کار وکړو. لازم دی په موږ تاسو د خپل اقتصاد د جوړولو په خاطر باندې، د خپل اقتصاد د پیاوړي کولو په خاطر باندې موږ تاسو باید حتما کار وکړو. که زاړه تجربې لري خو ځوانان انرژي لري، دا دواړه باید یو بل ته لاس ورکړي او دا دواړه باید یو بل سره ودرېږي او دا اقتصاد باید پرمختګ وکړي. تاسو لږ افغانستان ته فکر وکړئ، هر یو سړی نن سبا د وظیفې په فکر کې ده. متاسفانه یو لویه لاسته راوړنه د ده په ژوند کې دا ده چې وظیفه واخلي، په دې باندې اقتصاد جوړیږي. څومره خلک زموږ او ستاسو بیکاره دي، څومره خلک زموږ او ستاسو سست او تنبل دي، څومره خلک زموږ او ستاسو په غریبي باندې شرمېږي، کار نه کوي. نو څنګه به اقتصاد جوړ شي؟ باید موږ تاسو داسې کارونه په لار باندې واچو چې هم خلک خپل اقتصاد په آنلاین بڼه باندې او هم په آفلاین، یعنی هم آنلاین تجارتونه وکړي او هم آفلاین تجارتونه وکړي. خصوصي سکتور چې څومره ده دا باید تمویل شي، ورځ تر بلې باید دلته خلک زړه واخلي او ورځ تر بلې باید دلته خلک وهڅول شي که په رضا یې که په زوري چې دوی کار وکړي، تجارت وکړي او خپل اقتصاد انشاءالله جوړ کړي. هم په ملي سطحه باندې هم په بین المللي سطحه باندې موږ تاسو کاروبارونه ولرو. صحیح شوه؟ نه صرف شیونه راوارد کړو بلکې زموږ او ستاسو صادرات باید له وارداتو څخه هم زیات وي. نو د اقتصاد لپاره باید جدي هلې ځلې وکړو، زیات کوشش وکړو د دې لپاره چې انشاءالله دغه ازادي چې الله جل جلاله موږ تاسو ته راکړې دا ستر نعمت دا وساتل شي او ورځ تر بلې نور هم موږ تاسو قوي شو او په هیڅ وخت کې هم انشاءالله بل چاته محتاج نه شو. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دغه مهمو خبرو څخه عبرت واخلو او د خپل وطن د ازادي او د خپلواکي لپاره کار وکړو.